سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ په نړیوال جنګ کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسېدی. افغان لوبډلې په دغه نړیوال جنګ کې ډېرې خوندورې په زړه پورې لوبې نندارې ته وړاندې کړلې چې انګلستان، پاکستان، سریلانکا، نیدرلینډ لوبډلې ته سترې ماتې ورکړلې. هندوستان، سویلي افریقا، بنګلادیش، استرالیا لوبډلې څه بې ماتې وخوړلې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 3 نړیوال جامونو کې ولوبېدله چې لومړی نړیوال جام یې په استرالیا کې ترسره کېدی چې لومړۍ لوبه د سکاټلینډ پر وړاندې وګټله، خو په 2019 نړیوال جام چې په انګلینډ کې ترسره کېدی افغانستان هیڅ لوبه هم پکښې ونه ګټله. خو د 2023 نړیوال جام چې په هندوستان کې روان دی، افغان لوبډلې بیا ډېرې خوندورې په زړه پورې لوبې وکړلې چې غټو ټیمانو ته ماته ورکړله او د ساوت افریقا او د استرالیا لوبډلې سره هم ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. د افغانستان لوبډلې چې پر 23 اکتوبر باندې پاکستان ته ماته ورکړله، د افغانستان کرکټران او د کرکټ مینوال ډېر خوشحاله وو. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه خوشحالي په ډزو ولمانځل شوله او ډېر خوشحاله وو، یو بل ته مبارکۍ سره ورکولې. لرو بر افغانانو ټولو دغه خوشحالي ولمانځله او د خدای شکر یې ادا کړ چې پاکستان ته یې ماتې ورکړه. په نن لوبه کې هم افغان لوبډلې د ساوت افریقا پر وړاندې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. د ساوت افریقا لوبډلې ته که وګورو، په دغه نړیوال جنګ کې ډېره قوي او پیاوړې لوبډله ده او غټو ټیمانو ته ماتې ورکړې دي. نو افغان لوبډلې دغسې راګیر کړې وه چې پوره تر پریشر لاندې کړې وه. د کرکټ په تاریخ کې که وګورو، افغان لوبډله تر ټولو ځوانه لوبډله ده. داسې پاکستان، انګلینډ، سریلانکا چې نړیوال جامونه یې ګټلي دي، د کرکټ یې ډېر وخت هم کېږي، خو بیا هم د دوی لوبډله ډېره شاته پاتې ده. افغان لوبډلې ډېر پرمختګ کړی دی. خپل اتلانو ته دعاګانې کوئ چې دغسې بریاوې افغانستان ته راوړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.